باندې وینځم نظر په اوداسه کې په اوښکو باندې وینځم نظر په اوداسه کې او قضا دیدن ته نیت تړم اکثر په اوداسه کې او د دغه پیزارګۍ نه خوا ته هم داسې نه کړې د دغه پیزارګۍ نه خوا ته هم داسې نه کړې دا اوس چې دې سوې په منبر په اوداسه کې دغه پیزارګۍ نه خوا ته هم داسې نه کړې دا اوس چې دې سوې په منبر په اوداسه کې او دې دور کې د خلکو مخه سترې عجیبه شوې جلیل صاحب دې دور کې د خلکو مخه سترې عجیبه شوې دننه جنابت کې وي بهر په اوداسه کې او دا ځای د باچا خان او تورنګزو حاجي صاحب ډک دی تېرېږي به مدام پاس نظر په اوداسه کې یو دوه شعرونه نور چې موږ هم غواړو چې تدبیر د انقلاب دې وشي موږ هم غواړو چې تدبیر د انقلاب دې وشي خو دومره څه چې په قلم او په کتاب دې وشي موږ هم غواړو چې تدبیر د انقلاب دې وشي خو دومره څه چې په قلم او په کتاب دې وشي او یو څو مرۍ دي د امیل نه را د خدای په نامه زما ته سپي نیمګړي شوي چې ثواب دې وشي موږ هم غواړو چې تدبیر د انقلاب دې وشي خو دومره څه چې په قلم او په کتاب دې وشي او یو څو مرۍ دي د امیل نه را د خدای په نامه او زما ته سپي نیمګړي شوي چې ثواب دې وشي یو دوه شعرونه نور دي چې د زړه درزا مې سمه په ما ګرانه زلزله ده د زړه درزا مې سمه په ما ګرانه زلزله ده او پرنسي بیا له سڼ وه جانانه زلزله ده او ما خوب لیدو چې ګوډ یم په زلفو کې دې زانګم او چا ویښ کړم چې پاسه مسلمانه زلزله ده د زړه درزا مې سمه په ما ګرانه زلزله ده او پرنسي بیا له سڼ وه جانانه زلزله ده ما خوب لیدو چې ګل یم په زلفو کې دې زانګم او چا ویښ کړم چې پاسه مسلمانه زلزله ده یو کتاب ولګو چې یاری دې د سړي سره د ضرب په بنیاد وشي یاری دې د سړي سره د ضرب په بنیاد وشي بلا حجامتونه د بنګلو بلا حجامتونه د بنګلو په وار پیدا دي یاری دې د سړي سره د ضرب په بنیاد وشي بلا حجامتونه د بنګلو په وار پیدا دي او دا ځینې جنکۍ دي خدای د دغې نه خبر کړي چې ځینې هلکان د جنکو په وار پیدا دي دا غزل دی چې اندلیب صاحب پای به تر عمره د رحمان د ملنګۍ ټقا پای به تر عمره د رحمان د ملنګۍ ټقا څه شوه په مزغو د عزیز خان کې د خانۍ ټقا پای به تر عمره د رحمان د ملنګۍ ټقا څه شوه په مزغو د عزیز خان کې د خانۍ ټقا او ډېر دي په دې لار ځان پسې بوتلمه رابوتلمه ډېر دي په دې لار ځان پسې بوتلمه رابوتلمه نن مې اخر وکړه زنګنانو کې کونډۍ ټقا ډېر دي په دې لار ځان پسې بوتلمه رابوتلمه نن مې اخر وکړه زنګنانو کې کونډۍ ټقا او بخاري صاحب شعر دی چې غونډې ستا د کور خلک ودې دي زه راغلی یم غونډې ستا د کور خلک ودې دي زه راغلی یم دلته مې کوي د 409 سپلۍ ټقا غونډې ستا د کور خلک ودې دي زه راغلی یم دلته مې کوي د 409 سپلۍ ټقا او ژونده چې هر څه درکم نو هغه کیب پرانه کې ژونده چې هر څه درکم نو هغه کیب پرانه کې هغه د ابۍ د لاس نینې او د پولۍ ټقا ژونده چې هر څه درکم نو هغه کیب پرانه کې هغه د ابۍ د لاس نینې او د پولۍ ټقا او اوښکو یې په سترګو کې خندل چې یې مې وخوړه اوښکو یې په سترګو کې خندل چې یې مې وخوړه دې ماشوم خوړلي وه په کور کې په روپۍ ټقا اوښکو یې په سترګو کې خندل چې یې مې وخوړه دې ماشوم خوړلي وه په کور کې په روپۍ ټقا او دا د هوا لور کوي ګډا د خېټې اور لره دا د هوا لور کوي ګډا د خېټې اور لره دا د آدم ځای کوي په ګوتو له مستۍ ټقا او نن مې د دیاړۍ په روپو واخیست د چیلم کوټه نن مې د دیاړۍ په روپو واخیست د چیلم کوټار نن مې په نیستۍ کې برابر کړه د هستۍ ټقا نن مې د دیاړۍ په روپو واخیست د چیلم کوټار نن مې په نیستۍ کې برابر کړه د هستۍ ټقا او دلته کې شماله د شپېلۍ اواز به وانورې دلته کې شماله د شپېلۍ اواز به وانورې دلته بس راځي د بخمنیر د جرمنۍ ټقا